مولوی محمد نبی عمری د خوست لپاره د نوي والي په توګه پر دنده وګمارل شو. هغه مراسم چې په همدې موخه نیول شوي پکې د اسلامي امارت یو شمېر چارواکو پر ګډون سربیره د دې ولایت دیني علماء کرامو، قومي مشرانو او ځوانانو ګډون کړی و. ګډونوالو د یادو مراسمو پر مهال د اسلامي امارت پر اکثره خوشحالۍ څرګندې کړې. دوی وویل دا د خوشحالۍ ځای و چې خوست ولایت کې حکومتي چارې په سوله ییز ډول انتقال کړل شوې. دوی ویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغانان خپلو منځونو کې یو بل سره لاس ورکړي او چارې په ګډه سره پر مخ یوسي. د یادې غونډې پر مهال د اسلامي امارت د یو شمېر چارواکو ویناو ته ستاسو پام راګرځوو. زما عزتمندو شیوخ و علماء کرامو، مشرانو، کشرانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تر هر څه دمخه د دې عظیم فتح تاسو ټولو ته مبارکي درکوم. الله تعالی دې تاسو ټولو ته مبارک کړي. الہ العالمین دغه عظیمه فتحه د موږ تاسو په وطن کې د امن، ثبات او د نفاذ شریعت اسلامي سبب وګرځي. زما عزتمندو، دا یو تعارفي مجلس ده چې په دې مجلس کې به د تاسو حضور ته د دې ولایت سرپرست والي او د دې ولایت قماندان د امنیه معرفي کېږي. خو دا یو څه دی، زه هر وخت خپلو ملګرو ته دا یم چې کله یو چاته مسؤلیت سپارلی کېږي نو دا ما وایي چې مبارک دې شه، د الله تعالی نه د توفیق سوال یې ته کوي. د دې سړي ته یو غټه ذمهواري ور په غاړه شوه، نو د ده مبارکي دا ده چې ده ته د توفیق سوال وکړي د الله نه چې الله تعالی ده ته داسې یو توفیق ورکړي چې په صحیح معنا سره د خپل مسؤلیت ادا کړی شي او ستاسو ځورېدلي ولس خدمت وکړي. او کله چې د مسؤلیت نه لرې شي درې حالات دي. یو حالت هغه ده چې په دې مسؤلیت کې نیمګړتیا راغلي. دویم صورت هغه ده چې سر په سر خلاص. دریم صورت هغه ده چې د خپل مسؤلیت نه اضافه خدمت کړي. که چېرته په د خپل مسؤلیت کې قصور راغلی وي او خپل مسؤلیت یې په صحیح معنا سره نه وي ادا کړي، نو په دې وخت کې بیا یې دې ملګري ته د الله نه مغفرت غواړي او دی د هم الله ته متوجه شي، د الله نه د مغفرت وغواړي. الله رسول کریم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم و معزز مشرانو، کشرانو، سپینږیرو، علماو، تاسو ته ټولو ته د دې فتحې مبارکي وایم. الله تعالی دې ټول مسلمان ملت ته همدا رقم د فتح نصیب کړي څنګه چې د خوست قوم ته نصیب کړه. د خوست قوم بهتري او سرلوړي په دوه شیانو کې هغه په بعد ته وایم. دویمه دا چې تاسو د شهداو لپاره یو دعا ده اخیستل لپاره یا د نوي ولی صاحب د مالک کدل خاطر مې ده یا د قماندان صاحب د امنیه د مالک کدل خاطر مې ده دلته تشریف راوړی ده. الله تعالی د ټولو ته اجر عظیم ورکړي. محترم او معززو، راغلی دا خبره ده چې 40 ولایتونه دي په افغانستان کې، تقریبا 15 ولایتونه دي. په د هر ولایت کې الحمدلله ما او د ما سره شریک سره د کمیسیون رئیس و
میږي ژورې اړیکې د یو خلک سره سوترې وې خپل عذر ورته پیش کړی و د امارت اسلامي هم هغه پیشنهاد ورته پیش کړی و چې د تحت لپاره به سار عفو وي او شخصي مالونه به درته معاف وي اما د بیت المال مالونه به په احسان نه دی په ښه طریقه نه دی خپل بیت المال ته وسپارئ چې د هر زما بیلټو شرط وکړو ولله الحمد په هر ولایت کې ما سره سندونه پرته دي یوه دوې درې ولسوالیو بلکې خپل اردو دا تسلیم شوي دي خو داسې ولایتونه لکه د خوست یا د جلال آباد یا د کونړ یا د لغمان چې موږ سره په رابطه کې وو د دې نه بیا ډېره شکریه په دا ادا کوم چې هغه هم داسې صلحامیزه طریقه باندې هغه خپل اصلاحات ځمکه کېږي او مسلمانانو سره یې توجه کوو یو خبره دا درته کوم چې تېره شوې مرحله خو تېره شوله چې څه قسم زراعت په دې خلکو ته وشوه هغه مشران دلته ناست دي د ولي نه یا د هغه کسانو نه چې کومه سهو غلطي بیا وشوله دا هم درته معلومات و چې موږ په ډېر په قدر په عزت نه دی هغه ورته وکوله هغه د مینو د مجموعین هغه وکړه موږ نظر دا و چې دغه کمپینونه چې څومره دي او څومره حکومت تېر شوی حکومت ده د دې دپاره میدان هوایي انتخاب کړو چې تاسو د خپلې اصلحي مهمات سره تر مډره پورې هلته راغلو دلته هم نه ورنه تسلیموله خو بالاخره دوی نه دا سهوه غلطي وشوله چې هغه وعده یې ماته کړه چې وعدې د ماتولې بیا هم الحمدلله تاسې دې قوم ولدله 4,500 مټر یا 500 مټر 4,500 کسان پر زور باندې د دې ځای نه ووتل کړی هغه په اعلان قوم په خبر امارت په خبر شپه ورځ پکې تېر شو خو بدون د اجازت نه ما میدانوي ته سړی به درته ناست وي په قسم سره وملګري چې ته میدانوي کې وګوره څومره کسان جمع شوي والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله خالقنا العظيم د هر سنه مخکې د خوست ولایت ټولو مربوطه وګړو متعلقینو بلکې د ټول افغانستان اوسیدونکو او د دغه مجلس شرکت کوونکو ته ښه راغلاست وایم چې په خیر راغلی او هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تحفه پیش کول غواړم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په دوهم قدم کې لکه مخکې چې ملګرو علما کرام وفرمایل د دغه عظیم فتح مبارکي د خوست ولایت ټولو مربوطه خلکو بلکې د افغانستان ټولو قشرونو اوسیدونکو متعلقینو ته وایم الله تعالی دې مبارک کړي او الله ته موږ ته توفیق دې راکړي چې هغې کامله او صحیح شکریا ادا دا یو شی بله شکریا د خوست د خلکو د قومونو ادا کول غواړم چې کله د امریکایانو لخوا زه په غدر او دکا سره ونیول شوم زما د خلاصون په ارتباط یې غټې غټې مظاهرې کړي او د غټو غټو خلکو نه یې غوښتنې کړي اگر چې دلته په دغه ځای مجلس کې ډېر هغه مشران نشته الله دې په هغوی ورحمېږي زه د خوست د خلکو د دغې قربانۍ چې د ما سره خصوصي کړې ده ډېر متشکر یم الله دې په آینده کې هم د اسلام او د مسلمان د همکارۍ کومک او توفیق ورکړي دا چې ولې زه دلته راغلم خوبونه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا یو جز دی د اجزاو د نبوت نه تقریبا 8 کاله 10 کاله پخوا
د ګوانتاناما په هغه وحشي او ظالم زندان کې ما یو خوب ولیدو یو لوی عالم لوی قائد د جهاد چې په نام د شهید نصر الله منصور باندې یادېږي هغه راشي ما د خوست ولي وټکي یو بل ملګری وي هغه د پکتیا ولي وټکي تاسې په الله باور وکئ که یا مې شوق وي که یا مې په ذهن کې دا طریقه او یا که د موجوده ملګرو رقم قرباني ما ورکړې وي خو معنا دا غرض مې ده چې الله تعالی د خپل نظام چې چلوي دا توقعات الله تعالی په خوبونو کې هم مسلمانانو انسانانو ته کوي چې یو وخت د ازادۍ یو وخت د خوشحالۍ روان دی زه چې دلته راغلم زه په الله قسم کړم چې د ما پیشنهاد نه و زه په الله قسم کړم چې د ما شوق نه و د اسلامي امارت مرستیال د شهیدانو وارث د مرحوم الحاج حقانی صاحب بچی الحاج خلیفه سراج الدین حقانی صاحب چې د اسلامي امارت اوسنی مرستیال دی او محترم مولوی محمد یعقوب صاحب چې د پخواني امیر المؤمنین محترم ملا محمد عمر مجاهد مرحوم صاحب زوی دی د اسلامي امارت اوسنی مرستیال دی یا د نورو مشرانو پر زمدي یا په یو څه فشار باندې چې ته خوست ته لاړ شه کېدای شي یو 15 کسان به دې پېژني د خوست په امنیت د خوست په ابادۍ کې به تا سره همکاري وکړي د هغوی د امر د اطاعت په وجه د هغوی د امر د منلو په وجه زه د خوست ولایت ته د یو خادم په صفت راغلی دا چې په خوست ولایت کې یو 20 کاله 15 کاله د محترم استاد ګرامی شریف صاحب په مشرۍ کې او د الحاج حقانی صاحب مرحوم په هدایت باندې د قومونو په ملاتړ باندې دلته موږ یو څو ورځې خدمت کړی دی امکان دی ولري چې په غلطۍ کې په خطای کې د موږ نه یو څوک خفه شوی وي د چا سره د موږ نه زیاتی شوی وي زه د هغې عفه او د هغې بخښنه هم د خوست ولایت د خلکو نه غواړم خو یو شی درته وایم په ورځ د قیامت به بیا زما ګریوان ته لاس نه واچوئ چې پخوانۍ اداره کې چې دلته ما خدمت کړی دی په نورو ملګرو مې اعتماد د یقین مې دی خو چې ما ته معلومات دي چې زه ورباندې پوهېدلی وم چې دا رشوت دی په دې کې د رشوت بوی دی هغه شي ته ما لاس نه دی کړی چې زه ورباندې پوهېدلی وم چې د احمد سره د محمود په مقابل کې ظلم کېږي تجاوز کېږي زه په الله قسم درته اخلم چې هغه قدم ما نه دی اخیستی نور ښه سړی نه یم خو مخکې مې داسې مشران لرل په هغې وخت کې په سر کې حقاني صاحب موجود و مرحوم په سر کې استاد ګرامی چې نه کله د اسلام د طالب د خدمت وته په سعودي مبارک کې چې د اسلام مرکز د طالب د خدمت په وجه نه کله 3 میاشتې هغه ته مابست کړی هغه مشران موجود و موږ دې ته وزګار نه و چې یو خیانت وکړو د آینده دپاره که زه درته وم شاید یو ورځ وم یوه هفته وم یوه میاشت وم معلومه نه ده زه دا وعده کوم د تاسو په حضور کې چې زه به د خیانت نه ځان ساتم زه به د چا سره د ظلم نه ځان ساتم او زه به هغه وینې چې د دین په خاطر تو شوي دي هغه مظلومان یتیمان چې د دین په خاطر باندې شوي دي د هغوی سره به موږ همکاري کوو هغوی ته به خپل حقوق رسوو بلکې هغه مخالفه جبهه چې د امارت سره 100 کاله په جنګ وه د هغوی د یتیمانو د کونډو د هغوی سرپرستي به هم حتی اوسه کوو تر څو چې ښه تربیه ته وشي تر څو چې هغوی ته بېعزتي خدای نخواسته ونه رسي خو دا د الله تعالی په نصرت کېږي بیا د ولایت د مربوطه خلکو په حکومت باندې کېږي که زه په دې باندې پوه شم چې خلک د موږ سره کومک نه کوي خلک د موږ سره خدای نخواسته چلول کوي بیا نو په هغې ورځ باندې په یو صدر کې راغلی بیا به در نظم بیا به داسې خلک درته راولو چې بیا به د موږ ارمان کوئ چې کاشکې دا خلک نه وایله
خو پیشنهاد مې دا دی ارمان مې دا دی چې ټول سره یو لاس شو 20 کاله چې هر څه تېر شول تقریبا 15 ورځې مخکې د اوسني امیر المؤمنین شیخ القرآن والحدیث محترم هبت الله اخندزاده صاحب سره په شمول د ما باندې 15 ملګري ناست وو یو 2 ملګرو هغې ته پیشنهاد وکړو دا ګوره دروغ حرام دي په دې نه درته وایم ورته ویل چې یاره شیخ صاحب تا خو بیخي ډېره عفه کړې ده دا پلنی احمد و محمود د ګوتو په شمار کسان یې ورته وښودل که د دې اجازه مو ورته وکړي دا به بده نه وي ځکه دا هغه ملي خاینین دي دا هغه افغاني خاینین دي چې نه اسلام ته وفادار وو نه افغانیت ته نه پښتو ته نه فارسي تاسو په الله باور وکړئ شیخ صاحب محترم که د دغې اجازه هم ورکړي د طالب نه مو پیشنهاد دا دی د مجاهد عسکر ته مو پیشنهاد دا دی چې دا خلک دوره باید ونه ځوروي خلک نور باید د چا و د چا په نام باید ونه ځوروي که چا لکه علماء کرامو چې وفرمیل که چا له هغې غلطه استفاده کوله هغه به راغواړو هغوی ته به نصیحت کوو هغه به دې ته تشویقوو چې وروره ویښه کوي دوی که پوه نه وي ځان پوه که که بیا هم نه پوهېدو بیا یې هم ځان نه وي کولو قومونه به ورته کېنوو ننواتې به ورځو سوال به ورته کوو که یې نه منله مجبور یې کړو بیا نو د شکایت حق نه لري بیا مسؤلیت د هغې په غاړه دی چې نه منل کوي بل یو پیشنهاد مې دا دی چې پخوانۍ اداره کې د نن نه مخکې مثلا 17 ورځې مخکې دلته چې کومو خلکو خدمت کولو کوم ملکي مامورینو یا نور کسانو د امارت لخوا هغوی خلکو ته دا پیشنهاد دی دا توصیه ده چې هغه د خپلو دفترونو ته راشي هلته د کار شروع دلته د خلکو اسناد دي دلته د خلکو دوسیې دي دلته د خلکو حقوق دي دا ورځ نه ورځ خدای نه خواسته که ځنډېږي هغې ته ضرر رسېږي هغه خرابېږي نو سر د سبا هغه کولی شي چې خپلو وظیفو ته راشي کار شروع کړي خو د امارت په اطاعت کې د دغه سپین بیرغ په اطاعت کې بل امیر او بل بیرغه د هغې په لاندې د هغې د سیوري لاندې یا مثلا د هغې په اطاعت کې مشران د امارت مشران هغوی ته اجازه نه ورکوي کوشش به کوو چې انجینر په انجینرۍ کې خدمت وکړي د زراعت په یا محاصل په هغې کې کار وکړي یا مثلا د ابوبرق هغه په هغې کې کار وکړي هر چا ته کار وسپارل شي خدمت وکړو د وطن جوړ کړو نه داسې یوازې کوز جوړ کړو بلکې داسې وکړو چې نورو افغانانو سره هم همکاري وکړو د نورو ولایتونو سره هم همکاري وکړو او بله مسله چې موږ باندې ډېره مطرح کېږي اپه غواړم که یو 2 منټه اوږده شي اپه راته کوئ چې ډېره د موږ د امارت سره هغه مطرح کېږي دنیاواله په موږ باندې پیش کوي هغه د ښځو حقوق په مختصرو الفاظو کې عالم ته امارت اعلان کړی دی چې ښځو حقوق چې د اسلام د دین مطابق وي د افغاني عنعناتو مطابق وي هغوی ته موږ آماده یو په ځان باندې واجب بلو هغه ورکوو بلکې په اجتماعي امورو کې په حکومتي امورو کې چې کوم مناسب ځایونه یې مشران مناسب وبولي زمینه مساعده شوه په هغوی که هم هغوی ته د کار اجازه ورکوو مګر دغه 2 شرطونه چې مخکې ما درته ذکر کړل که له دې نه اخوا مثال په طور دنیا په موږ باندې فشار راوړي خلک افغانان په موږ باندې فشار راوړي یا خدای نخواسته داسې به هم وشي نن خلک دښمنانو د بیرغ په نام باندې خلک هغه اوچت کړل تحریک کړل تشویق کړل چې یو شو جوړ کړي سبا کېدای شي داسې هم وشي د ښځو د ټولنو په نام باندې مظاهره ووځي د ښځو د ټولنو په نام باندې غلطه غوښتنې مطرح شي نو مهرباني دې وکړي هغه د خپلو حقه د خپلو غوښتنو چې اسلامي امارت ورته منلې وي د هغوی نه د اضافه قدم نه اوچتوي دا امارت نه ورکوي دا موږ نړۍ ته اعلان کړی دی ځکه که هغه حقوق ورکړو چې 20 کاله دوی لاسته راوړنه بلله دا 20 کاله دوی په هغې باندې افتخار کولو
هغه فدایي چې نن هم غوښې په دیوالونو ټنګونه پورې خښې دي ورځ د قیامت کې د هغې جواب موږ سره نشته نو عرض مې دا دی غوښتنه مې دا ده د دې وطن بچی یم د دې خاورې بچی یم د خادم په صفت د یو کشر ورور په صفت باندې که په موږ کې مو کومه غلطي لیده ستاسو د قسم وي چې هغه موږ ته ونه وایي چې دغه غلطي ده په تا کې د اصلاح کړه خو ګوره دلته قومونه دي قومیت به نه کوو نور به قومیت شاته وغورځوو که زدران وي منګل وي پوستی وي تڼی وي ګربز وي پوچی وي د نورو قومونو خلک وي د خدای په خاطر ټول به یو لاړ شو د غلطو دعوو نه به زړونه وساتو د غلطو تبلیغاتو نه به زړونه وساتو که غواړئ چې موږ دغه وطن ته خدمت وکړو نو یوه مهرباني دا وکړئ ما ته داسې ما وایئ چې فلانیه محمد نبي تاسو نه 5 منټه کار دی که مهرباني وکړئ هغه چې ورشي نو د احمد په غیبت باندې شروع شي ته به وایې چې اوس په دې باندې د کفر فتوا لګوي بیا سبا ته چې بل راشي د دې غیبت کوي زه وایم دغه شیانو نه چې لاس واخلو دا کاله الحمدلله دومره په دې وطن کې بلد یم ولو که یو 20 کاله مسافر وو دومره په دې وطن کې بلد یم چې د ټولو قومونو مشران چې پخواني لاړ دي الله دې وبخښي هغه هم پېژنم د اوسني که لیدلې مې نه دي د معلوماتو له مخې دغه هم پېژنم د دې ضرورت نشته چې ما ته یو څوک څه معرفي کوي که د دې ضرورت ما ته پیدا شو د هغې پوښتنه زه خپله کولی شو او د طالب د مجاهد نه مې دا غوښتنه ده د یو ورور په صفت باندې د یو مشر د کشر په صفت باندې که چېرته مسؤل مې د ځان بولي د مسؤل په صفت باندې چې په ټکونو باندې په تلاشیو کې ډېره ګزاره وکړي خلک ونه ځوروئ زنانه ونه ځوروئ خلک په ګرمۍ ونه وهئ د خلکو عورتونه خدای نه خوستا تلاشي نه کوي کوشش مو دا دی چې څومره خنډونه په دې سړکونو باندې دي هغه خلک چې په جهنم او قبرونو کې دلته وخت تېرولو هغه خلک چې په محبس کې یو وخت تېرولو بېګا میدان هوایي ته لاړم او بلد ملي امنیت ته لاړم تاسو یقین وکړئ په دغه پخوانیو مسؤلینو باندې ستاسې ترحم وشي چې نو ظالم دومره په ډار کې وي دومره په مشکل کې وي څه ضرورت و چې تا بیا هم وظیفه یې دره کوله نو څه ضرورت و دی چې تا بیا هم خلک قتلوه خپله هم دومره په مشکل کې ګیري دغه خنډونه او دغه پټکونه الله ته مې امید دی چې دا به له منځه وړو خلکو ته به ضرر نه رسېږي مشکل به نه وي خو په یو سر باندې چې د امارت اصول او قوانین به منل کېږي که خدای نخواسته د اصولو د قوانینو نه سرغړونه کېږي بیا به طالب دې ته مجبور وي چې 150 شر په ټکه به اچوي او بیا به خدای نخواسته د مشکلاتو سره ګیري مخکې استاد ګرامی شریف صاحب یوه خبره وکړه د بیت المال د اسلحو په ارتباط باندې د ما هم دا تایید دی دا به غوښتنه ده ورونو چا سره چې د بیت المال موټر وي چا سره چې د بیت المال اسلحه وي دا په عزت او پرده کې دغه ادارې ته تسلیم کړئ زه وعده درکوم چې په دې کې به موږ خیانت نه کوو دا به د بیت المال وي دلته به فرقه جوړېږي دلته به اردو جوړېږي دلته به قمندني جوړېږي دلته به امنیت فعاله کېږي دا به د دغې خلکو وي بیا به هم په دې باندې خدمت کوي او خدای نخواسته که نه تسلیموي قمندان صاحب خانولي خو زما ووهله خدای د خیر وکړي الله د نور هم داسې خلک پیدا کړي بیا به د خلک ورلېږو چې ګوره تاسو ورته ووایئ بیا یې هم نه مني بیا یې هم نه مني نو خدای دې بیا موږ ته صبر راکړي چې موږ صبر وکړو نور مو وخت نه اخلم الله مو قدر وکړه جزاکم الله خیره البته یو ټکی رایاد شو پخوا چې وه کله چې دلته د اسلامي امارت نه مخکې وایي دره وه دا فرمانونه متصل نه و بس زر و زر دا امرونه لکه ترکي چې وبسل سړی بیا نه کوېږي خو هسې د ورورۍ مشوره مې دا ده چې زه به یا نن یم یا سبا یا هفته یا جمعه یا میاشت چې د امارت سره په ټکر نه شئ د مجاهدینو سره په ټکر کې را نه شئ ټول په دې باندې پوهېږي چې څنګه وخت په دې وطن کې تېر کړم د دین د احکامو مطابق وخت څنګه تېر کړم د افغاني عنعناتو مطابق وخت څنګه تېر کړم دا فیسبوکونه د میډیا ما هم کته تقریبا یو 2 کاله یو کال 5 کاله مخکې بعضې حرکتونه چې سړی ویني
په دې افغانستان کې یو په خوست کې نه سړی ته حیا ورځي هغه لیدای نه شي. عرض مې دا دی چې ځانونه باید کنټرول شي او که چېرته ځانونه کنټرول شي نو بیا به هېڅ مشکل په هغې کې نه وي انشاءالله. او بله یوه مسله چې زمونږ مشران خصوصا استاد شالي صاحب یا لکه حقني صاحب مرحوم یا حاجي صاحب ابراهیم د نور قمندانانو ملګري په هغې باندې ډېر حریص یو دولتي ځمکو د نیولو نه د اشغالولو نه ډډه وکړي. که چا نیولې وي چا اشغال کړي وي مهرباني دې وکړي هغه ځمکې دې نن له سبا پرېږدي بیت المال ته دې وسپاري حکومت ته دې وسپاري. که چا په هغوی باندې تعمیرونه جوړ کړي وي بیا دې هم مهرباني وکړي هغه د ولایاتو د شرولۍ د قمندانۍ سره په تماس کې شي چې وروره دا دولتي ځمکه دا ما نیولې وه یا په زور یا په غلطۍ یا په رضا یا په جعلي اسنادو باندې اوس طرف ته امر کوه زه هغه منم. نو دا به د تاسو ډېره ډېره زیاته همکاري وي که د دې نه ډډه وکئ. او ځکه چې بیت المال استادان مسله کوي او علما شخصي غلا دومره ګناه نه دی لکه د بیت المال نه چې غلا وکړي. د بیت المال نه چې غلا وکړي په دې کې د کونډې د یتیم د هر مسلمان حق موجود دی. شخصي کله چا غلا وکړي یو کس دی شاید ورځ د آخرت کې عفو درته وکړي شاید جوړه ورسره وکړي. خو که د بیت المال نه غلا وکړي ځمکه اسلحه پیسې دی غلا کړي بیا نو هغې عفو ګناه هغه ډېره مشکله ده د هغې عفو ځکه په ټولو خلکو پسې د تا وس نه رسېږي. او په اخر کې د محترم ملا حمدالله مبارک صاحب نه چې دلته یې خدمت کړی دی او پخوا په غرونو کې و خو بیا هم د خوست ولایت والي و مسؤل و مجاهدین یې روزلي شهیدان یې ورکړي د مونږ بچیان او قریبان د دغه امارت د دغه ولایت کې شهیدان شوي دي. دلته خصوصي د دغه فتح مبارکي وایم د خدمت نه یې مننه کوو او تاسې په الله باور وکړئ که ما یې ما کوئ دا چې دی د کندهار دی موږ د خوست یو هېڅ اشتباه د خیانت زور باندې نه لرو او الله دې دا خدمتونه قبول کړي. هر چېرته چې مسؤلیت ور وسپارل شي الله تعالی دې هلته هم توفیق د خدمت ورکړي. په اخر کې خلیفه صاحب مبارک یو پیغام را استولی و چې زما له طرفه هم دغه ټولو قومونو ته سلام او د دغه عظیمې فتح مبارکي ووایه. الله ته مې امید دی په عاجلو کارونو مشغول و چې راشي هغه به هم انشاءالله تاسو سره مخامخ ملاقاتونه کوي. نور مطمئن اوسئ افغانستان به مستقل وي حر به وي آزاد به وي اقتصاد به یې خپل وي هوا او ځمکه دا به یې په خپل کنټرول کې وي انشاءالله د هیچا غلام به نه وي. البته تعامل متقابل احترام دا به د ټولې نړۍ سره کوي د ته اصول ټاکلي د ته قوانین ټاکلي خو مګر غلام به نه وي او نه دی الله تعالی افغانستان ته د غلام ژوند ورکړي. او ما دا ګمان کوئ چې دا خلک شل کاله نه وو نن راغلي دي دا خو د پنجاب غلامان وو. څوک چې د پنجاب غلام وي څوک چې د امریکا غلام وي څوک چې د ایران غلام وي الله دې هدایت ورته وکړي چې دا غلامي پرېږدي. او که نه یې ورته کړي بیا هم د هغې غلامي کوي وطن ته ضرر رسوي خاورې ته ضرر رسوي اسلام ته الله دې په خپله څپېړه وهي هغه که احمد وي که محمود وي. خو مهرباني وکړئ دا د لویې فتحې د لویې قربانۍ دا غټه شمپله غټه پګړۍ د افغانانو نه مه اخلئ دا د پنجاب په سر باندې ما ورکېږلی دا یې تاسو دپاره ډېر خجالت دی. ستا بچیان چې د ما سره مقابل کې په جنګ کې مړه شوي دي د هغوی بچیان ولمسیان به هم قسم بلا سبا په دې افتخار کوي چې افغانانو روسانو ووهل افغانانو انګریزانو ووهل افغانانو ناټو امریکا ووهل. دا افتخار نه د مرحوم مولا صاحب محمد عمر مرحوم دی یوازې نه د یعقوب صاحب دی نه د خلیفه صاحب دی نه د شیخ هبت الله صاحب دی نه د هغه منصور صاحب دی چې بدن د منصور په شان وسوځېدی او پدار شو او نه د دغه شریف صاحب د حقاني صاحب دی. زما د په الله باور وي چې په آینده 10 کاله 15 کاله 20 کاله به ټول په دې افتخار کوو چې موږ امریکا ماته کړې موږ ناټو ماته کړې.
هغه مغرور هغه وحشي مو مات کړو چې موږ ته په محبس کې کلی هم نه راکول فقط کله به یو نیکر په موږ کې کېو عورته غریزه او پیغې باندې پړ هغه وحشیان مو مات کړل چې څلوېښت شپې بعضې خلک داسې دي ملګري قسم بالله که 15 منټه خوب ته یې هغه پرېښودلي هغه وحشیان مو مات کړل چې ستا خور واندیار کلیوال عزیزاز هغه یې په سپیو باندې خوړل د هغو نه یې عکسونه اخیستل ما ته یې مفت هغه په تحقیق کې ایښي دي زموږ د سرسرۍ ډېرې زنانه وو نو چې هغه دې مات کړل دا افتخار د تا هم رسره دی ټیک ده تا کې به یو څو کسان وي نن به د ما نه ډېرېږي چې مسلمان راغلو طالب راغلو دا مې خوري امریکایانو ته میدان هوایي ته پناه وروړي خو دې نه شرمېږي چې هلته د تا خوستې ستا افغانۍ ترسرۍ هغه امریکایان پورې وهي ټیکه ټیلا ورکوي د میدان نه یې غورځوي د هغې په عورت یې لاسونه لګېږي هغه نجس لاسونه په دې نه شرمېږي او په دې شرمېږي چې دلته ما سره په وطن کې وخت کې سرای دې درته عفه مې هم وي الله دې هدایت ورته وکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين Bashna